په نیوزیلند کې پر جماعتونو تر برید وروسته د ترکیې مرستیال ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر د اتوار پر ورځ کرایسټ چرچ ته ورسېدل. اوکټې فواد او مولت چاوس اوغلو د نیوزیلند بهرنیو چارو وزیر وینسټن پیټر سره ولیدل. استرالیوي وګړي برنټون ټرنټ د جمعې پر ورځ په 2 جماعتونو برید وکړ چې پکې 50 کسان ووژل شو. هغه اوس په قید کې دی. د فرانس ولسمشر په پیرس کې د زیړو واسکټونو احتجاج کوونکو لخوا دکانونو ته د اور اچولو تر پیښې وروسته په بیړنۍ غونډه کې د ګډون لپاره خپل د سکی لوبي سفر ځنډولی دی. ایمانوئل ماکرون د شنبه په شپه پیرس ته ستون شو. د احتجاج کوونکو د عمل خلک په غوسه کړي دي. د دې قسم زیان په لیدو سره د یو فرانسوي په توګه شرمنده شم. زما په فکر په دغه سي احتجاجونو باید یا خو بندیز ولګول شي یا بیا پولیس پر مظاهرچیانو رنګونه وپاشي. احتجاجان د ولسمشر لخوا د تیلو بیې لوړولو او د هغه د نورو مالي اصلاحاتو د ګام پر ضد مظاهرې کوي. د سپرلي پر راتګ سره په هند کې د هولي لمانځلو اونۍ پیل شوې ده. ممتورا، نندایون او الیګړ د برج سیمې برخه دي چې د هندو دیوتا کرشن د زیږیدو ځای ګڼل کیږي.